Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
जन्नत में दाखिल किए। बल हदीस शरीफ के रावी हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत है, तुम बस चुकुल साला अज़ान पढ़ो, मुदद बार जन्नत वाली छोड़ो। अल्लाह सामने बोला बिजली की गिरेगी, हमारी आंख पानी वाला देश की गिरेगी। बल हदीस शरीफ के रावी हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत है, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, जितना दुआ इकामत और आज़ान में खुशी का दुआ अल्लाह ताला बिल्कुल न कभी की कदर है हमारे और बिल्लाह शैतान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी वल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुहतरम तलबा किराम माशुमान अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन लगा जामिया और दर्स और तदरीस है दा अल्लाह का फजल सर जारी सारे चूंकि रोज़ो लंडे दो पहुंचा लांगे सरवे से मुख्तसर शरीर में ولكن المفتاح فغسلونا نسل تنرسل وقداو جوان دي نمودا بسمي ارشاد هفتوار وبنياد باندي اغا قضا شول او تقریبا میاش بعد اغا بسمي ارشاد مغسی بیا افتتاو شوا انشاءاللہ اس ریزم راو کرسی دی ریزو کی چرائی تبدیلی راغلا زموږ دغه بس ارشاد به ان شاء الله پاتې کیږي نه او اوس مولانا سره دا خبره کړه چې همدغه ماشومان تاسو قتل چاول بس ارشاد وو کوم تقریر کړو نو څومره پیژړاو څومره غبراو خونان چې دا مسلسل خواري وشو مسلسل بار بار په دغه درس کې او په دغه بزم کې بار بار دغه تقریر او دغه تلاوت او دغه نادخوانی وړاندې شو نو په دې سره په دوی کې خبره چره هغه بدلون راغی ټیلنټ پکې پیدا شو د تقریر هغه انداز د تقریر هغه لهجه د تلاوت هغه حضر او ترتیب چې کوم طریقې باغې باندې خپل باندې ان شاء الله چې کوم طریقې راغله دا ټول برکت ته چاره دا برکت د بس ارشاد دی نو بس ارشاد ته تاسو دې بدرود نظر ګورئ دا تاسو لپاره یو قسم لا دا پرلنکولو یو مرکز دی د سټیج د چراشي او د تاودري یو تاسو چې دا کوم ګورونه ماشومان ناس کی مشران کشران همزوري نه چې دلته تلاوت وکي یو سورت وي اگر که هغه سوره اخلاص وي یو حدیث مبارک وړاندې دي اگر چې یو مختصر وي نادخوانی وړاندې دي اگر چې یو کړي خدا په حقیقت کې تاسو لپاره په مستقبل کې چوندغه طالب العلم او دغه حافظ قرآن او دغه نادخوان مصطفی علیه السلام دا چې کله بیا ضرور خلق بناستي لګونه خلق بناستي او چې دغه بزمه ارشاد نه احتکار کړی وي چې دغه قدر پورته کړی الحمدلله بیا په یو میدان کې تاسو چې घबराहट न रातुकी زیړی کو بنا घबराوي کو بنا بلکې په لګونو خلکو کې برداشت چره خپل پرجوش انداز سره خپل تلاوت خپل تقریر خپل خطاب کولای شو نن چې موږ تاسو ته ویلاړو یا د جمعې پولیس باندې د علماء په منبر باندې الحمدلله د اهل سنت والجماعت څومره په جذبات سره په خپل انداز کې کوم خطاب کی کوم تقریر کی د ګډولو برکت سره دغه مدرسه دغه استادان او دغه چره بس ارشاد مونږ تاسو پشان موږ واړو مونږ مدرسو کې چره او دغه سي بس ارشاد کې مونږ لا تقریر راکړل شو چې دا تاسو زده کوو مونږ دغه سي ګمراو یره سره کې نور نه غلط نشي خلک را په دغه خاندي او الحمدلله مونږ په ټیګنا مونږ بس ارشاد کا زاکار کا جنن کو زیارت میں کومه پړشه یعنی چې د بس ارشاد کې مونږ تقریر راکړل رسول الله زمانو نه سازاو دې ځای وي کړه مونږ هر حال مونږ چې نه واري کړه اگر چې صحیح مونږ نشو کړی او هغه برکت چې الله
علما مشران کشران جوړو هغه د مدرسې ورته حواله دي درسونه کی پجنازو کی تقریرونه کی په میلادونو کې تقریرونه کی او دغه بزم ارشاد کی یا جمعې پرز باندې سونه خلک ناس دي کنه بالکل هیڅ پروا نه لري دا وجه سره چې دلته چې تقریر شي نبی بدر چانه نشرمېږي نه ویلېږي نو تاسو ټول ته دا پیغام دی اول د حفظ والا د قدردان دي ګوره مدرسه چا دي مدرسه چې دا امارت ته مدرسه دا نوم د یو بلډینګ نه دی مدرسه دا نوم د لس جیره بسمه کې نه دی مدرسه نوم د چا دی د استاد د طالب العلم او د درس بس چې دا په کوم ځای کې وي اگر چې یو ونه وي د ونې لاندې ناست وي خو دلته قرآن ویل کېږي حدیث ویل کېږي فقه ویل کېږي هغه نحو ویل کېږي صرف ویل کېږي دا مدرسه الحمدلله بیا موږ دا مدرسه چې په هر لحاظ سره هغه الله تعالی ولا خایس او رونق پر کړی دی په امارت سره چوغوري په وړ خیبر کې داسې مدرسه نشته دی صفایت لحاظ سره وګوري وړ خیبر کې دا یو مرکز بنوي چې څومره خپل شکل او صورت حکومت انداز سره دغه مدرسه دو الحمدلله ټول مدرسې دا الله کورونه دي خدا تاسو ته یا چې دا تاسو د شیخال کوم چومیو دا تاسو باندې حق ته د مدرسې سره به تاسو اخلاص کو دغه سره په محبت باندې راځو مالی جانب تعاون ور سره کو اول زو بیا تاسو اوس نو سره دغه کمای دی دغه ټوبیل خراب شوی دی تقریبا 1.5 لک روپے په لګیږي نو چونکه مدرسه کې چوبني نو هغه بیا ډېر تکلیف دی دا د سونو مسافر را درومي نو په دا وجه باندې موږ له پکار دی چې موږ تاسو اول بل باندې کوشش وکړو چې دلته او د سونو پرې زکو خپل کور کې او د سکو چې دا او با مسافر ته پاتې شي یا ضرورتمند خلکو ته پاتې شي الحمدلله خبرې کومنا ان شاء الله تعالی دا بس مرشاد به جاری او ساری وي تاسو کې ټول حساب کړو دا نه چې صرف ذبیح الله یا زبیر د نام تقریر کی نه هر طالب علم داول درجه څومره طلباء دا ټول راځي چې د تاسو ته بیان کی دا چې درجه ثالثي چې څومره طلباء هغه بیان کی دا چې په حفظ کې چې څومره کسان دي یو حفظ یو حافظ برادرونی خپل تلاوت وکي دا چې ناظره کې کومټ کړي هغه سورتونه ولا زره دا ټول راځي ان شاء الله تعالی او دغه طریقې سره به دوی مخکې درومي او چې کومه مقابله شي او په حفظ کې هغه عدنان ګټلې دو او دویم نمبر چې کوم کلاس په هغه کې موږ سره یاسین ګټلې دو د نور حیات کری سے کوم کلاس نام سره علی او نوید و پدا کې نوید ګټلې دو او درجه اوله چې کومه د تقریر مقابله وا په دې کې موږ سره زبیر ګټلې دو رب العالمین دغه تاسو نه د ارث قبول منظور کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین